صدر صاحب کتاب باندې کې شته دا کار وکړي مننه ډېره ښه شاعري مو وروېده ماشاءالله ملګري خو کوي سره ریس په ریس ښه کېږي او میز امید دا و چې مطلب مې دا ده چې څه زده کړه وکړي تاسې صحبت کې څو مود ګوډ شیرینه دي غواړو چې به یو وړیکه باندې نظم هم سره شریک کوم چې څه خپل زړه په ما کانې وکړې ښې سمې فاروق صاحب څه خپل زړه په ما کانې وکړې ښې سمې څه خو تا په ما نخرې وکړې ښې سمې او څه ماښامې و څه ستا سر خوړلې یاد څه مې سل رنګه نشې وکړې ښې سمې څه ماښامې و څه ستا سر خوړلې یاد څه مې سل رنګه نشې وکړې ښې سمې او بېګا د ستا یادونه میلمانه وو تر سحره مو ټپې وکړې ښې سمې بېګا شپه د ستا یادونه میلمانه وو تر سحره مو ټپې وکړې ښې سمې او تا زه چرته اورېدلم سنګدله ما خو تا پسې نارې وکړې ښې سمې او څو شعرونه دي چې انګر صاحب چې یارانو اوس د ټنګ ټکور پاتې یم یارانو اوس د ټنګ ټکور پاتې یم په زړه اوبه یم اوس د زور پاتې یم یارانو اوس د ټنګ ټکور پاتې یم په زړه اوبه یم اوس د زور پاتې یم او داسې خاموش یم چې په خوله ګونګی یم داسې خاموش یم چې په خوله ګونګی یم د شور سړی وم اوس د شور پاتې یم او زه خو واده هم مکمل نه کړمه زه خو واده هم مکمل نه کړمه زه تا پسې داسې نیمګور پاتې او غزل چې بیا دې ورید کړم د جمال په تیغ دلبره اسویلی مې ځکه خیږي له ځیګره بیا دې ورید کړم د جمال په تیغ دلبره اسویلی مې ځکه خیږي د ځیګره او په خوردن لکه بلا در پسې شپې خورم په خوردن لکه بلا در پسې شپې خورم ته ودی بې خبره تر سحره او سم ټکور نشول دا سوي سوي زړونه سم ټکور نشول دا سوي سوي زړونه ته په منډه شوې د ژمي مازدیګره او په ترحه لهجه هم هره کیسه کند کا په ترحه لهجه هم هره کیسه کند کا د جانان هره خبره خوندوره او که وزر مې د شاهین په شانتې وشول پاس په غرونو به درځمه له وغره او شم زه تا نه سپېلنی تاثیر خټکه خدای دې مه کړه د نظره د زړه سره مننه مو چې لږ کې یو نوی رنګ پکې روري انګار صاحب ته مې چې زه خو خپله لږ کې د غزلې نه به سره تانګ شي مې چې نظم وایي سړی لږ داسې فلسفه پکې وچېړي که نه سدا شعرونه نو ایمو نږدې هر شاعر نږدې یو مطلب خپله تله وي د شاعر تللې دپاره خو زه یم چې که سړی حساس وي به داسې حساس مطلب نظم عنوان ده چې که ته حساس یې نو چرته دې د شپې خاموشي محسوسه کړې که ته حساس یې نو چرته دې د شپې خاموشي محسوسه کړې بیا دې پکې چرته د سپوږمۍ سره خبرې کړې او چرته دې د ستورو نه ډک اسمان لیدلی دی بیا دې د ستورو نه د سپوږمۍ په ښایست څه اورېدلی دي او که ته حساس یې نو چرته دې د مازدیګر که ته حساس یې نو چرته دې د مازدیګر لمر د پرېوتو نظاره کړې بیا دې د ده فریاد او نارې اورېدلې بیا پتا څه شوي
که ته حساس یې نو تاس کڼي ماښام ته ورپام شوې که ته حساس یې نو تاس کڼي ماښام ته ورپام شوې په تا بیا چرته د غم اسمان پرېوتې تاسو داسې محسوس کړي لکه څوک چې تا ته ډېر درخوږ دی خو هغه تا نه تا حیات بلیږي بیا تا چرته سترګې نم شوې او که ته حساس یې نو چرته د سحر د غره په سر د شتون ارمان کړې چرته د باد نسیم په پټو سترګو محسوسول غوښتې د هغه نرم وجود د هغه د رومان نه ډکې خبرې که ته چرته د شپې په ښایست نه وې مین شوې که تا چرته سپوږمۍ سره خبرې نه وي کړې که تا نه چرته د ستورو بڼ کې ځان نه وي ورک شوې که ته چرته د لمر د پرېوتو نظرې نه وې ژړولې که تا چرته کڼي ماښام کې ځان نیمګور نه وي محسوس کړې که تا چرته د سحر نظران نه وي کړې که تا چرته باد نسیم ته غیږ نه وي پرانیستې که ته فطرت نه خبر نه وې نو ته هسې په نامه انسان یې که تا فطرت نه د مینې تاثر نه وي اخیستې نو ته حساس نه یې ډېره شکریه